اکنون کندک دوم مجاهدین متسایکل سوار یهود و حواس دشمن را از سر زیر بایند و در مبارزات جهادی خاصی کنند که بزرگترین جبهه‌های نظامی دشمن را در کمترین درنو لیدونکو او اوریدونکو د افغانستان د اسلامي امارت د افغان پوځ ځانګړی دا کمانډوي ځواک کې د یادار ډېر پړاوونه یې وهلي دي د تېرې شل کلنې مبارزې د مجاهدینو ضخامت‌های بلند و قدم‌های مخیفش بلوچ د پوهنتون دفاعي فوجي اکاډمۍ د ځوانو افسرانو دوهم ټولۍ د لوی له مخې د عالي نظم او ډسپلین سره د کېدو په حال کې دی او ټولو هېوادوالو د امریکایي هېواد څخه د ازادۍ د لومړۍ کلي په ویاړ د ګران هېواد د دفاع لپاره خپل ګډ افغانستان محصلین جوان و پرتوان اکادمی ملی نظامی و قلبهای مملو از عشق به خدا وطن چون که خارجی ها از خاک ما بیرون شده‌اند و استشهاد ضرورت محسوس نمی شود لذا این نیروها در چوکات وزارت دفاع ملی به خدمت خود ادامه می دهند. د افغانستان د اسلامي امارت د وسوال پوځ ځانګړی دا کمانډوي ځواک چې نوی د تشکیلېدو په حالت کې دی او ډېر پړاوونه یې وهلي دي د تېرې شل کلنې مبارزې د مجاهدینو له منځه او د هېواد د اصیلو بچیانو څخه د سختو شرایطو له مخې ورزېده ځینې میین ځوانان پکې د پرمختللو معیارونو له مخې استخدامیږي. دا د اسلامي امارت دا ځانګړي ځواکونه چې په منظم نفوس ملبس او په پرمختللو وسلو سمبال وي د لوی له مخې په منظم وسلو ګامونو د تېرېدو په حال کې دي. هغه راکټ دی چې لومړنۍ ورژن یې تر شلو پورې او ورژن یې له 10 تر 30 کیلومترو پورې واټن لري. تر 10 کیلوګرامه بینندگان و اشتراک کنندگان مراسم اینک دسته اول گروه تانگوهای فریگی ضربتی که در میدان محاربه سوی دشمن را میشکافد و رسم و نظم خاص عسکری در حال ادای احترام از مقابل او عبور میکند. این وسایل در مقابل مواضع مستحکم و شکست ناپذیر دشمن بینندگان محترم، حالا کندک تانگوهای زیرینی جاریدار با نظم عالی از پیش روز و هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان عبور میکنند. تانگوهای زیرینی جاریدار قابلیت جنگی را در هر نوع شرایط دشوار دارند و این وسایل در مقابل مواضع مستحکم و شکست ناپذیر دشمن استعمال
مجلس و پوځي استحکاماتو او ذخایرو راوړي او د هغه قطاعاتو ته د دې زمینه برابروي چې په خپلو تعرضي بریدونو کې د دښمن دفاعي کرښې له منځه یوسي او ساحې تر خپل واک لاندې راولي. دا د یو ولایتونو اصلاح چې هندي دفاعي د نمایشي بندښت د لوی زمین دفاعي نظم او ډسپلین سره د تېرېدو په حال کې دی. دستگاه ترتیب‌کننده راکت لونا دسته رسانه که در فرصت بسیار اندک سنگر مستحکم دشمن را به خاکستر تبدیل می‌کند در حال عبور از مقابل الروز و ادای احترام به هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان میباشد. لونا یک راکت پرقدرتی دارای بمبی متوسط بوده که در مقابل تجمعات وسایط زیرهی دشمن خطرهای وسایط و تخریب مواضع مستحکم دشمن استعمال می‌گردد. د راکټ په تعرضي عملیاتو کې د افرادو او پانګونو پر ضد کارول کېږي. دا راکټ کلک تر سنجولې هم انتقالوي چې د افرادو پر ضد او جراحینو د تکلیف لپاره امکان رامنځته کېږي. R11 یو وسیع بالستیک میزایل دی. دا میزایل بېلابېل ډولونه لري چې د 1.8 کیلومترو څخه تر 2 کیلومترو پورې واټن لري. د دې تکلیف منځګړي